دا ورو سوال کړی دی چې د معراج په شپه باندې رسول صلی الله علیه وسلم د الله دیدن کړی دی او که نه. مثلا موږ یو څو ځایونو کې بیان کړی م ده خو یاد یې کوي. عایشه رضی الله عنها وایي صحیح بخاري کې دا حدیث دی او دا څوک ده؟ د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي ده او دا چې د هغه نه به څومره خبرې نو دومره به نور څوک نه خبر په دې ملګرو کې. هغه وایي دا په صحیح بخاري کې دي من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. چې څوک تا ته دا وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل رب یې لیدلی دی نو دروغ یې وایي. ابو ذر غفاري رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې هغه ګوته کړي. هغه تپوس وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم نه هل رأیت ربک؟ ای د الله پیغمبره تا خپل رب لیدلی؟ هغه وایي نور انا اراه. هغه نور و ما څنګه لیدلی؟ نو د امام دارمي رحمه الله په دې باندې صحابه کرامو اجماع را نقل کړی دی چې صحابه کرامو اجماع وه چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې خپلو سترګو باندې په ویښه خپل رب نه دی لیدلی. خبرې ورسره شوي دي، خبرې ورسره شوي دي. همدغه اسراء او معراج په دې واقعه کې خو لیدلی نه دی. هلته هم ګورئ یو روایت کې داسې راځي امام مسلم راوړی عبدالله بن عباس وایي چې رآه بفؤاده مرتين، په زړه باندې دوه پیرې لیدلی. نو بعض وایي ګوره عبدالله بن عباس وایي چې لیدلی دی نو هغه دلته رؤیت د سترګو نه دی ویلی، د څه یې ویلی دی؟ د زړه یې ویلی دی. ښه واضح الفاظ دي رآه بفؤاده او فؤاد زړه ته وایي. داسې نه دي ویلي چې رآه بعینی په خپلو سترګو لیدي نه. نو په سترګو باندې په ویښه رسول صلی الله علیه وسلم خپل رب نه دی لیدلی. بلکې دا قانون یاد کوي الله په دنیا کې نه لیدی کېږي. په ویښه الله په دنیا کې نه لیدي. خوب کې اختلاف دی د علماو. موږ د ویښې دا خبره وکړو. په دې څه دلیل دی چې نه لیدی کېږي؟ بل دلیل پوښه. موسی علیه السلام واقعه ښکلی دلیل نه دی چې هغه ورغوي الله ما ته لږ ځان وښایه. نو الله ورته وجه هم وښوه که نه سبحان الله چې ولې ته ما نشي لیدی. هغه وجه دا دی چې دا غر ریزه ریزه شو او دومره زورور مخلوق دی. نو دلته په دنیا کې زمونږ په بدنونو کې دومره طاقت نشتی چې موږ دغه نور او الله ته کته دا برداشت کو. دا په جنت کې به الله بیا جنتیانو له دغه طاقت هغه ورکوي.